سلامونه نیکې هیلې د ودان اف جی یوټیوب چینل لیدونکو په دې هیله چې ټول به ښه استئ. دا ځل راغلی جلال آباد ښار باګرامیو سیمې ته. هغې سیمې ته راورسېدو چېرته چې زموږ یو بااحساسه هېوادوال زیار ویستی دی، کوښښ یې کړی دی او دغه شاړه سیمه یې د مایانو په حوضونو بدله کړې ده. دا چې دغه هېوادوال څومره زیار ویستی دی، څومره کوښښ یې کړی دی او په څومره وخت کې توانېدلی دی چې دغه شاړه سیمه د مایانو په حوضونو بدله کړي، په همدې اساس زموږ ګران همکار ورسره مرکه کړې ده. نو له تاسې هم غواړو چې دغه خپرونه راسره تر پایه پورې وګورئ. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير استاذ شنو كاكا؟ زمان سيد شفيق د کوم ځای؟ د ننګرهار د سرخود ولسوالۍ د بګرامي د کلي. ډېر ښه او معرفت نه خوشحاله شوم. راغلو د حوضونه مو کتل او بس د ورور نه پوښتنه وکړه ویل چې د داخله کاکا ناست یم چې کاکا سره خبرې وکړو. بس دغلته زموږ حوضونه دي، دغلته حوضونه نږدې نه مو وګورو. سوپر ښه. حوضونه نږدې نه وګورو. کاکا جانه څومره وخت کېږي چې د مایانو کار کوې؟ یاره د سوی چې یو شل کاله کېږي چې دغه کار کوم، د مایانو کار کوم. نامغله ولا ډېر وخت کېږي. بس موږ ته مختصر معلومات راکړه چې حوضونه خو دې دوه دانې جوړ کړي، یو غټ دی یو وړوکی. د وړوکي په باره کې موږ ته معلومات راکړه او د دې غټ په باره کې موږ ته معلومات راکړه او څه رقم مایان دي دې کې؟ دغه غټ کې چې دی دې ته ګراس مایان دي او کمونکا دی چاینا ورته وایي، او دغه غټ ډن کې 10,000 مایان دي او ګراس تخم دی که نه، او دغه وړه کې چې دی سلور مایان دي او موري مایان دي که نه، او دغه وړه کې سلور او موري دي. نو د دې د خوراک مطلب تاسو ډوډۍ ورکوئ، نور کوم شخصي خوراک دې ته تاسو ورکوئ؟ دې باره کې لږ معلومات. شخصي خوراک ورکوو، د دې مایانو خپله دانه دی هغه م ورکوو، دې ته مطلب رشقه ورکوو، مثال ډوډۍ ورکوو، نو دوی هر شی وخوري، مثلا شنه باب هم وخوري، دا خپله مشخص دانه دی هغه دانه ورته اچوو. نو دغه دانه ورسره دانې سره ښه راځي که نه، دانې سره ښه وده کوي او بس ټوله دانه ښه ورکوي نو ښه غټېږي که نه. څومره وخت کې غټېږي اندازتاً؟ دا اندازتاً چې دانه ورکوي، دانه چې ورکوي 9 میاشتې کې غټېږي دا که نه، مطلب کیلو یا نیم کیلو ته رسېږي که نه په دانه باندې. او چې رشقه او شوتله ورکوي نو شوتلو کې مثال ورته ووایي چې 14 میاشتې 15 میاشتې وخت نیسي که نه. شوتله باندې لږ وخت زیات نیسي، خو چې دانه ورکوي دانې سره نو د سوی 8 میاشتې کې دا ځان پټوي. څو رقمه مایان دي پکې؟
دغه غټ کې چې دی ګراس دی او کمونکا دی که نه نو دغه غټ کې تقریبا 9,000 مایان دي او دغه بل دې خوا دا وړه ډنډ چې دی دې کې سلور دي او راهو دی دغه وړه ډنډ کې او دغه کې دې ورته څه وایي چې 3,000 مایان دي دغه وړه ډنډ او د اوبو سره څنګه چل کوئ کاکا دا اوبو ورته بدلوئ یا د اغزې خپله چینه لري دغه زموږ ساحه چې دی خپله چینه لري خو دې ته پکار دا ده چې بره نه اوبو لاړ شو کوز وځي ورنه که نه جریان اوبو دې ته پکار دی نو زموږ هم جریان اوبو هم لرو خو د دې خپله چینې دی هغه چینې موږ ته ښه تمامېږي که نه د چینې اوبو ښه دي او چینې خپله ورته را روان دي ورته نور باطل اوبه یې وځي کاینه ولري وځي که نه دغه اوبه یې بدلېږي روزمره د 24 ساعت اوبو نه روان دی بدلېږي که نه داسې ولاړ نه دي نور مین منځته راوړئ که نه ایل لپاره هم کوم جدا ځای جوړ کړی دی که نه ټول همدې ځای کې اول او اخر ټول همدې ځای کې پای ته رسوئ نه هغه اول وړه مایان چې دی بیل هاوس کې اچوو هغه چې لږ غټ شي بیا د غټ ډنډ کې اچوو داسې سیستم کې اول مرته بل ځای جوړ کړی بل ځای ورته جوړ کړی هغه کې اول وړه خوشې کوو هغه وړه چې لږ غټ شي بیا غټ ډنډ کې خوشې کوو تولید لپاره بل ځای مرته جوړ کړی چې غټ شي بیا دلته خوشې کوئ تولید لپاره بل ځای دی خو هغه ځای هم به موږ باندې کتلی شو چې دی کتلی شو هغه ځای درته ګورو هغه تولید ځای بیل دی هغه سیمټي اوبونه دي پکې هغه ځای کې تولید کوو هغه ځای کې مطلب بچي ساتو د هغې نه وروسته ډنډ کې خوشې کوو بس لاړ به شو کاکا هغه ځای به مو ګورو فضابېږي نه به نشته خدمت کې دي همدا زموږ پیشه دی او همدا هم روزګار دی همدې ته کار ویلی وي انشاءالله چې بس خوشحاله یو پکې خپل روزګار کې خوشحاله یو الله دې خوشحاله لرو ډېر عمر نه دغه 20 کاله ډېر عمر دی انشاءالله همدغه کار کې روان یو خپل جایداد هم دی او بس خوشحاله یو پکې چې بس 20 کاله یو سړی روزګار کې خوشحاله یو پکې بس الله دې پکې خوشحاله لرو ولا 20 کاله ډېر عمر دی هیڅ څوک هم په یو کاروبار یو دغې کې دومره وخت نه دغه کوي نشي تېرولی خو موږ خوشحاله یو بس همدغه خدمت هم کړی دی انشاءالله چې ښه خاطره لري خپل روزګار دی بس الله دې پکې خوشحاله لرو مهرباني کاکا لاړ به شو هغه اوزونه به وګورو استفاده کوو دغه اتاق کې دغه مونږ دې اتاق کې د مایانو نه نسل اخلو دا چې دې اتاق کې دغه مایان مونږ دې نه نسل اخلو بیا دغه نسل بیا نورو ډنډو والا باندې خرڅو بچي خرڅو او دغه کې نسلګري اتاق دی که نه دغه کې نسل اخلو مایانو نه دلته اکسیجن ورکوو نور ولایتونو ته هم لېږو که نه او بس همدې د سیستم روان دی او نورو دغه خپله دې ته څه نوم اخلي لکه د عثمان کې ساتلي دي دغه ځای ته هغه وایي د مایانو د تولید پروژه او دا چریم دی که نه چې مثال چریم ورته وایي چې دغه ځای کې موږ مایانو نسل اخلو څو دانې ورته دلته جوړ کړي دې کې 4 دانې دا وړه وزونه دي چې دې کې مادریان یو دې کوو که نه او جوړه کوو دې کې یو خورو کې مایان جوړه کوو دې یو خور بیا وباسو هغه بل ځای ته اچوو هلته بیا دا تاویږي بیا دې کې هګۍ کوي که نه هګۍ نه بعد جریان لري نو دا تقریبا 9 ساعتو کې دا تخم بچي کېږي او بیا دا مثلا داسې بیا نور اوبه والا باندې خرڅوي بس همدغه سیستم کې روان دی که نه او دا ګیس ډبرې دلته ایښي وه دا ګیس دا څه لپاره دغه ګیس ډبه چې موږ دلته ایښی ده چې چاته مایان پای کوو که نه بندوو او اکسیجن ورکوو ورته بیا لرې ولایتونو ته ځي تر قنداره پورې مزاره پورې کندوز ته ځي نږدې ولایتونو ته ځي مثاله نږدې ولسوالو ته ځي دی ته اکسیجن کور نه کړو دا مرګ کوي دې ته اکسیجن ورکوو بیا چې چېرته ولېږي مشکل نه پیدا کوي که نه ډېر ښه دغه ګیسټ هاوس چې دی دغه کې مایانو نه نسل اخلو دغه د نسلګري هاوس دی دغه کې مایع چې جوړه واچو دغلته بیا اول ستنه ورته ورکړو بیا ستنې نه بعد بیا دغلته خوشې کړو دې نه سپر واخلو بیا دغلته بچي تخم خوشې کوي تخم نه بعد بچي کېږي مثال داسې وایي چې 8 ساعتو کې دا تخم بچي کېږي دغه ځای کې تقریبا دې کې زیات ځایږي نو دې کې زیات اندازې معلومه نه ده اندازې معلومه نه ده دا وړه بچي مثال یو مایع تقریبا لک بچي کوي لک نو مثال 2 لک 3 لک بچي مثال دې کې تولیدېږي که نه په خپل حال
کاکا جان په لیدو دې ډېر خوشحاله شو بس الله دې راته نور وسم توان درکړي چې هم ځان له هم وطن لپاره خدمت وکړي تاسو ته خدای دې وسه ورکړي چې دغسې خدمت کوئ خلکو ته هغه جوړوئ ویډیوګانې جوړوئ برنامې جوړوئ دې برنامونه موږ ډېر خوشحاله شو تاسو د الله خوشحاله لري آباد لري او موږ خوشحاله یو تاسو نه همیشه راشئ خدمت کوي خوشحاله اوسه مننه مخه دا و زموږ د دې اونۍ خپرونه تر بیا چې زه صفي یوسف او زما ګران همکار سید حمایت الله سادات د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی رب مو سپارو